د جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر وین مولډر د بلاویو په ټیسټ سیالۍ کې تاریخي کارنامه ترسره کړه او د ټیسټ کرکټ په لوبې کې 300 منډې جوړې کړې. مولډر دا کارنامه د زیمبابوې پر وړاندې په روان ټیسټ سیالۍ کې ترسره کړه چې په دې سره هغه د جنوبي افریقا دویم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې ټریپل سنچري وهي. تر ده وړاندې یوازې هاشم امله دا لاسته راوړنه لرله چې په 2012 میلادي کال کې د انګلستان پر وړاندې 311 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې وې. مولډر نه یوازې دا چې دا بریا یې ترلاسه کړه بلکې د امله ریکارډ یې هم مات کړ. نوموړي د 290 توپونو پر وړاندې 300 منډې پوره کړې. مولډر په دغه پاڼۍ کې ټول ټال په 343 توپونو 317 منډو سره تر اخیره ناسوځېدلی پاتې شو. دغه اننګز د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم تر ټولو چټک ټریپل سنچري هم بلل کیږي. تر دې وړاندې یوازې د هند پیاوړي لوبغاړي وریندر سهواګ توانېدلی و چې په 278 بالونو ټریپل سنچري ووهي.